دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلماني باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو، زموږ او ستاسو دین د یووالي او د یو موټیتوب دین دی. الله جل وعلا شانه موږ د لمانځه لپاره 5 وارې په مسجد کې راټولوي څو مسلمانان یو بل وویني او په ګډه عبادت وکړي. همدارنګه هره اونۍ یو ځل د جمعې په ورځ د ښار او کلو ټول خلک د جمعې لمانځه ته رابلي. د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د هرې سیمې مسلمانان ټول په ګډه د کال د روژې مبارکه میاشت نیسي او په یو ټاکلې شیبه کې د پیشنمي او روژه ماتي په خوړو لاس پورې کوي. دا زموږ دین دی چې دغسې موږ یووالي او ورورولي ته رابلي. زموږ د یووالي لپاره له دې زیات څه کار ترسره کیدی شي؟ نو کله چې د اسلام مقدس دین د یووالي دین دی، د اسلام مقدس دین د یو موټیتوب دین دی، نو راځئ چې زموږ مسلماني هم په یووالي او په یو موټیتوب باندې ولاړه وي. همدارنګه الله رب العزت په هر کال کې موږ د حج په ورځو کې د اسلامي نړۍ له ټولو ګوټونو څخه را یو ځای کوي. یو ډول جامو په یو رنګ او یو شان کړلو او وینو سره ټول په ګډه وایي لبیک اللهم لبیک. ای الله ستا امر ته غوږ یم. په الله قسم که هر حکومت وغواړي چې د ځان لپاره قانون جوړ کړي، هیڅ کله به ونه کړي شی چې له اسلام څخه غوره قانون هغوی رامنځته کړي. نن ورځ چې په اسلامي ټولنه کې دربدري ده، مسلمانان په اسلامي ټولنو کې په مصیبتونو، په کړاوونو او په ستونزو اخته دي، هغوی د قرآن او د اسلام قانون پریښی، بل قانون ځان لپاره غوره کړی. د مسلم او د ترمذي حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمنان د یو بل لپاره د هغې ودانۍ په څیر دي چې د هغې برخو یوه او بله ټینګه ساتلې ده. زموږ دین له موږ څخه دغسې ځان پالنه لرې کوي. موږ باید ووایو موږ یو امت یو او زموږ مخه زموږ خپل امت دی، نه زموږ کورنۍ یا خپله موږ. که دغسې اوسو نو څرنګه زموږ په منځ کې بیلتون رامنځته کیږي. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره چې د اسلام امت د یووالي بیلګه یې په خپلې ژړا او دې فریاد پورته کولو سره زموږ لپاره منځته کړه چې ای الله زما امت، ای الله زما امت. کله چې دا نعرې پورته کوي، جبرائیل علیه السلام ورته راځي او ورته وایي ستا پروردګار تاسو ته وایي تاسو به هیڅکله ستاسو د امت په اړه خواشینی او غمګینه خوشې نه کړو او ستا خوښه ترلاسه کوو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هر پیغمبر د قبول شوی دعا فرصت لري او پیغمبرانو له هغه فرصت څخه په نړۍ کې په چټکي سره ګټه اخیستې ده، مګر ما هغه د قیامت په ورځ کې د خپل امت د شفاعت غوښتلو لپاره شاته غورځولې ده. تاسو ګورئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یووالی غواړي. نو د اسلام مقدس دین د اتحاد دین دی، د اتفاق دین دی، د یووالي دین دی. په دې کې نفاق شقاق نشته. زموږ مسلماني باید همداسې وي، د اتحاد او اتفاق باندې ولاړه مسلماني وي.